منظور پښتين اشرف غني ته څه وویلې؟ له اشرف غني څخه یې د څه شي هیله وکړله؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. منظور پښتين وایي د اشرف غني په نوې دوره کې هیله شته چې سوله راشي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين نن په خپله فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه راغلی و. نوموړي د پی ټي ایم د فعالیتونو ترڅنګ د ټاکنو په لومړني پړاو کې د ولسمشر محمد اشرف غني بریا ته په اشارې سره وویل چې د ولسمشر غني په نوې دوره کې هیله شته چې په وطن کې امن او سوله راشي. منظور پښتين په خپلو خبرو کې وویل نن هغه ورځ ده چې په پاکستان کې په بشیر بلور باندې برید شوی و چې هغه مهال نوموړی په شهادت رسېدلی و، خو ورسره په څنګ کې نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې هم محمد اشرف غني وګټلې چې په دې توګه ورته دعا کوو څو په افغانستان کې سوله امن راولي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. پښتين زیاتوي هیله او تمه شته چې د محمد اشرف غني په نوي حکومت کې به په افغانستان کې صلح راشي او یو سیمه حکومت به جوړ شي. له هرې خوا جګړو ته به د پای ټکی کېښودل شي بلکې ښه ژوند به روان شي. د پی ټي ایم مشر منظور پښتين په ننني ژوندي باس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو فعالیتونو هم وغږېده. هغه وویل چې یا د رښتینې ډله لا هم چوپه خوله نه ده ناسته بلکې له یو او بل سره یې خپلمنځي پراخې ناستې روانې کړې دي چې په دې توګه ستونزې له نږدې حل کوي. منظور پښتين د خلکو هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګواکې غورځنګ د پاکستاني ریاست له سخت فشار لاندې دی او مهمې جلسې غونډې احتجاجونه یې بند کړي دي. د هغه پر وینا لا هم په دې هڅه کې چې پراخې غونډې وکړي څو د پښتنو حقونه وغواړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.